څلورم نقصان مؤمنانو د دې ګناه هغه دا چې الحرمان من الجنه، انسان په دې ګناه سره د جنت نه محرومیږي، د خوشیش جون زندگی نه محرومیږي. هغه جون چې شپه او ورځ ولا من خواري کو، شپه او ورځ په دې هڅه کې چې دغه نعمت د جنت من ته څنګه ملاو شي. په یو سړی 5 منټه او 3 منټه او 4 منټه کې د دغه نعمت نه محروم شي، والعیاذ بالله. رسول الله فرمایي، حدیث د سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنہ کې راځي، ثلاثه لا يدخلون الجنه، 3 قسمه خلق دي چې جنت ته نه داخلي. یو دغه نه رسول الله فرمایي شیخ زانی، هغه څوک چې شیخ دی، سپینګیره دی، بوډا دی او بیم زیناونه. د شیخ علماء وایي 2 معنی دي. یو هغه چاته وایي چې په سر او ګیره کې سپین ولګي، دا اوس هم د انټرنیټ په شبکاتو کې فاحشې او بهایي پسې ګرځي، او دارنګې د زناونو پسې ګرځي او مومسات او زناکار ښځې لټوي او د هغې سره تعلق او رابطه جوړوي. او دویم شیخ چې دی مؤمنانو محسن ته ویلی شي، محسن ته هغه څوک چې واده ولري او د واده نه بعد زنا کوي. قاضي عیاض رحم الله فرمایي، قاضي عیاض چې د دې خلکو سزا ځکه سخته ده چې دا ضرورت دی ګناه ته نشته او به هم دا ګناه کوي. یو سړی واده کړی دی، حاجت یې پوره دی، لذتونه او خوندونه یې حلال ځای کې پوره کېږي، او دا به هم د حرامو پسې ګرځي. د هغې حدیث نه استدلال کوي علما چې الشیخ و الشیخة اذا زنیا، دلته مراد دی محسن سړی دی، هغه څوک چې واده ولري او زنا وکړي نو دا به رجم کولی شي. او دویم د هغې نه رسول الله فرمایي چې ملک کذاب، باچا د دروغ وای، ځکه دا ضرورت دروغ ته نه لري چې دروغ وای. او دریم د هغې نه رسول الله فرمایي عایل مزحوف، هغه فقیر دی سره د فقر او غربت متکبر دی، غریب هم دی، فقیر هم دی، څه لري هم نو بیم متکبر دی، د الله او د رسول خبره نه مانی. داسې خلک الله جنت ته نه داخلوي.